الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وعن أبي سعيد خدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. خبرونه د روزي لاري ګرانو کتونکو، ستاسې کوربه محمد عبدالحی حاضر یم. اسلام چې ومړو ته کم تعلیم د روزي د ګټلو د روزي د حاصلولو په باره کې راکړی دی، هغه دا دی چې هر مسلمان باندې دا لازمه ده حتی المقدور تر خپل وسه پورې څومره چې د انسان په وس باندې دومره دی د حلالي روزي حاصلولو مهنت په کار دی پر ده باندې. دا ذمہداري پر هر مسلمان باندې او د دې ډېرې فواید هم دي. کم مسلمان چې حتی الوسع د ځان دپاره حلاله روزي ګټي حاصلوي، د دې ډېرې زیاتې فایدې دي. او چې کم مسلمان نه کوي د هغه ډېر زیات نقصانات دي. تفصیلي خبره په مختلفو خپرونو کې ما کړې ده. کم مسلمان چې د ځان دپاره د حلال روزي مهنت نه کوي، حلال روزي نه ګټي، سستی کوي، غفلت کوي د حلال روزي په حاصلولو کې، او لازمی خبره ده نتیجه به دا راوځي چې دی به د فقر و د فاقې د غربت تنگ دستی زندگی تیروي. پر ده به داسې تکالیف مشکلات راځي چې دی به آخر کار و ډیرو ګناو ته و ډیرو تکالیف ته مخامخ کیږي. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمای قریب ده چې یو سړی د غربت او د تنگ دستی چې ده مجبوره کی دی و دې خبرې ته چې دی د اسلام نه کفر ته واوړي. کاد الفقر ان یکون کفرا. قریب ده دا خبره نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي کیدی سي چې یو سړی د خپل تنگ دستی د مجبورۍ د وجې څخه د اسلام څخه سرغړونه وکړي، د اسلام څخه لیرې سي، د دې مجبورۍ سبب وګرځي دا غربت. دویمه خبره کم فضایل چې الله پاک په قرآن کریم کې بیان کړي دي، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په احادیث مبارکه کې بیان کړي دي چې مسلمان ته په صحیح حلال روزي چې کومه ده حاصله کړې ده، کله چې مسلمان دا روزي د حلاله چې ده حاصله کړې ده دا دی د الله پر نامه باندې لګوي، د الله د رضا دپاره خپل مال لګوي. د دې چې کوم مقام مرتبه الله پاک بیان کړې ده، لکه نبی قرآن کریم کې الله پاک وایي مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل. ګرانو کتونکو، الله پاک وایي که مسلمان ته چې الله پاک مال ورکړی دی، دی دا مال د الله د رضا دپاره لګوي. یو ارپې دا مسلمان ولګوله، ابتدا یې د دې ځای څه کیږي، شروع یې د دې ځای څخه ده چې الله پاک وده ته د دې یوې روپۍ په مقابله کې 200 کم سے کم الله پاک وده ته بدله ورکوي. نیت صحیح وي، مال حلال وي، په صحیح طریقه چې کم د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ښودنه ده، موږ ته کم لار نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښوولې ده، په هغه طریقه مسلمان مال ولګولی. هغه کومه طریقه ده؟ 2 شرطونه دي.
اسلام بیانوي چې هر هغه عمل چې مسلمان یې کوي د عبادت کم شکل دی، د الله د رضا حاصلولو کم شکل دی، پاکې دوه شرطونه لازمي دي. اول شرط دا دی چې هغه عمل چې کوم عمل ته کوې هغه به ستا د الله د رضا دپاره، نیت به دې صرف د الله رضا وي. انما الاعمال بالنیات، مشهور حدیث دی امام بخاری نقل کړی دی تفصیلی. نیت به دې د الله رضا وي نو بیا ټیک ده، بیا ستا د عمل که یوه روپۍ ده، که یوه خرما ده، که معمولی شی دی، دا د الله په دربار کې قبول او مبرور دی. دویم شرط دا دی چې هر عمل د مسلمان پر طریقه د جناب نبی اکرم صلی الله علیه وسلم به وي. ګرانو کتونکو دا دوه شرطونه چې کله د مسلمان په مال کې راسي، د مسلمان په اعمالو کې راسي، مالی عبادت کوي، جان عبادت کوي، جهاد کوي، دغه عمل د دې مسلمان قبول دی د الله په نزد باندې، او مسلمان یو روپۍ په دې شرایطو باندې پر دې اصولو باندې لګوي، الله پاک ودته ابتدا ده 7 سنابل فی کل سنبلة 100 حبه والله یضاعف لمن یشاء. الله پاک دوچنده کوي، زیاتوي ثواب د هغه مسلمان چې د چا دپاره الله پاک غواړي. څومره چې ستا نیت صفا وي، ستا په نیت کې اخلاص وي، او ستا جذبه چې ده هغه برفور وي، الله پاک دغومرې لویه بدله و تا ته درکوي. نو دغه مقام مرتبه و مسلمان ته چې حاصلیږي، بل حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ای مسلمانه تا چې کوم مال لګولی دی د الله په نامه باندې او د الله د رضا دپاره، دا واوره د دې دوه عظیم بدلې الله پاک درکوي. اوله بدله دا ده چې ستا باندې دا کوم صدقه خیر چې تا کړی دی، کوم مال چې دی د الله د رضا دپاره لګولی دی، دا د الله هغه غصه، هغه خشم چې ستا د بد اعمالي د وجې څخه پر تا باندې د الله پاک راغلی دی، کومه فیصله چې د الله پاک ستا باندې سوې ده د اسمانونو څخه چې کوم تکلیف او کوم مصیبت پر تا نازلېدونکی دی، کله چې ته صدقه او خیرات کوې د الله پاک هغه فیصله، هغه غصه چې پر تا باندې ستا د بد اعمالي د وجې څخه راغلی ده، دا الله پاک واپسوي. او دویم وتدفعو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ای مسلمانه تر ټولو خساره چې ده، تر ټولو لوی نقصان د انسان چې دی هغه دا دی چې د مرګ په داسې حالت کې راسي، دی مړ سي، د دنیا سي سترګې پټې سي په داسې حالت کې چې دی د ایمانه خالي وي، ایمان د ده سره نه وي، او بې ایمانه د دنیا څخه ولاړ سي، کې څومره مالونه جمع کړي، څونه غټ نومې وي په دنیا کې، څونه لوی شخصیت وي، او د دنیا انسانانې په صدیو د یادوي، د ده په یاد کې ژوند تیروي، او د ده په جدایي کې غم کوي، لیکن دا سړی ناکام او نامراد دی. نو الله پاک کوم مسلمان چې خپل مال د الله د رضا دپاره لګوي، الله پاک د داسې مرګ څخه ساتي چې بې ایمانه وي. داسې بې شماره قرآن کریم او حدیث مبارکه د مال د لګولو فواید، منافع بیان کړي دي. دا ټولې محترم ورونو و هغه مسلمانانو ته و هغه سړي ته ملاوېدی سي چې د ده سره حلال جایز مال موجود وي، چې په خپله فقیر وي، غریب وي، هغه به د چا په څه شه ورسي. زه د خپلې تجربې پر بنیاد باندې ګرانو کتونکو دا خبره درته کوم چې په معاشره کې هغه مسلمان چې هغه د الله د رضا او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر ښوولې طریقه باندې مال حاصل کړي او خرڅوي، دا د هغه سړي نه ډېر ګټور انسان دی د معاشرې دپاره، ډېر ګټور فرد دی د معاشرې دپاره، د خلکو دپاره، د ماحول دپاره، تر هغه سړي چې هغه غریب دی، فقیر دی، کمزوری دی. له دې وجې څخه د مال په باره کې قرآن دغه حکم ورکوي فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. د جمعې په ورځ باندې د جمعې د لمانځه په وخت کې کاروبار حرام دی. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. دلته حکم چې دی دا د الله پاک طرف څخه چې حرام دی کاروبار په دا وخت کې،
خو لیکن چې کله جمعې لمونځ مکمل سولو الله پاک وایي اوس ولاړ سي په مځکه کې پهلاو سي برته د حلالې روزۍ محنت وکړي، د حلالې روزۍ ګټلو کوشش وکړي. فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله. او ګرانو کتونکو روزي الله پاک هر چاته ورکوي. الله پاک هر چاته روزي رسوي و هر مخلوق ته رسوي. وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. لیکن یو خبره د خپل کم علمي لیکن څومره چې زما سمجھ دی زما پوهنه ده چې الله پاک وایي وان لیس للانسان الا ما سعى. د دې مختلفي معانی مفسرینو کړي دي، خو زه د دې څخه دا یو خبره تاسو ته ښیم چې روزي ګټل یا روزي حاصلول دا و هر چاته رسیږي په دنیا کې، مسلمان، کافر، انسان، حیوان، حشرات الارض په مځکه کې چې څه شیان دي، بلکې حجر، شجر، دې ټولو ته الله پاک په خپل څنګه چې د الله قدرت کامله دی او د الله علم کامل دی، الله و ټولو مخلوقاتو ته روزي خوراک د ضروریات رسوي. لیکن حلاله روزي چې ده چې په کم باندې د دنیا نجات او د آخرت کامیابی منحصر ده ولاړه ده، د هغه دپاره د مسلمان محنت چې دی او د مسلمان جایزه طریقه چې ده دا به دته فایده رسوي، دا به د ده دپاره د کامیابی سبب او ذریعه ګرځي. چې کوم مسلمان په صحیح طریقه محنت کوي دته به صحیح حلاله روزي رسیږي، او که کوم مسلمان په بېخبرۍ کې زندگی تیروي او په ناپوهۍ کې زندگی تیروي نو واورئ چې هغه ته کیدی سي هغه شی نه ورسیږي چې کم باندې د دنیا او د آخرت کامیابي ده. نو محنت دا لازمی خبره ده، ځکه قرآن کریم هغه مقام مرتبه بیانوي واخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل الله. الله وایي زما نیکان بندگان هغه دي چې عبادات، بدني عبادات، منځونه د الله و مخ ته زاري او د الله و مخ ته عجز انکساري دا خو پکښې ده، لیکن د دې سره سره د حلال روزي محنت کوي او مختلفو علاقو ته ځي، مختلف محنتونه کوي. د دې وجې څخه حدیث مبارکه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه مسلمان مقام او مرتبه بیانوي چې هغه کاروبار کوي، حلال روزي ګټي، محنت کوي. التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشهداء. دوه شرطونه نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیان کړي دي تاجر کې چې دا دوه شرطونه وي دواړه د مبالغې صيغې دي، الصدوق والامین. صادق او امین مسلمان چې دی زیات د صداقت رښتیا وایي، په خپل کاروبار کې هیڅ قسم د درواغو څخه کار نه اخلي، او امانتدار وي. امانتدار دا چې وچاته دوکه نه ورکوي په دې کې چې کم مال دی خرڅوي یا کم مال رانیسي، نه کم کوي نه زیات کوي. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. د دې مقام قرآن کریم نور ښه په تفصیل بیان کړی دی. قرآن کریم کې الله پاک وایي انعم الله عليهم من النبيين ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. کم سړی چې د الله او د رسول اطاعت وکړي، خپل زندگی په دې رڼا کې تیره کړي چې کومه رڼا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شریعت مطهره په شکل کې موږ تاسو ته راښولې ده، نو هغه مسلمان په باره کې الله پاک فرمایي د حشر چې وي د قیامت په ورځ باندې د سره چې الله پاک کومه فیصله کوي دی راپورته کوي په کومه ټولۍ کې، هغه ټولۍ به د انبیاء کرامو یو، د رښتیا خلکو به وي، د شهدا به وي، د صالحین به وي. او په دې حدیث مبارکه کې چې کم تفصیل نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی چې هغه تاجر، هغه مسلمان کاروباري، هغه سوداګر هم په دې کې شامل دی. کم مسلمان چې په حلال روزي باندې محنت کوي، رښتیا وایي، دوکه نه کوي، امانت خیال ساتي، د دې سره به هم معامله داسې وي او دا عین اطاعت دی د الله پاک او دا د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم طریقه ده. او زموږ ستاسې ذمه داري دا ده چې د دې په رڼا کې ژوند تیر کړو. مشهوره 3 شرایط نبی کریم صلی الله علیه وسلم
په حدیث مبارکه کې د کاروبار دپاره بیان کړي دي. پرهیزګاري، بیره د الله څخه، رښتیا ویل او نیکي کول. کوم مسلمان چې په دې شرایطو باندې تجارت کوي دغه مسلمان عبادت دی د ده دپاره. دا د ده دپاره د الله د رضا د حاصلولو بهترینه لار ده. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ بازار ته ولاړی. په بازار کې خلکو هغه سړي ته چې هغه خرڅول کول رانیول یې کول، هغه کاروباري هغه ته نوم یې ښیو سماسره، عربي لفظ دی سماسرتون، معنی یې ده دلال، هغه کاروباري چې هغه رانیول او خرڅول کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویلی چې دا نوم تاسې مه ږدئ، بلکې د هغه سړي دپاره چې هغه کاروبار کوي، رانیول کوي، خرڅول کوي، د هغه دپاره نوم کښېږدئ تاجر. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بذات خود تجارت کړی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې لکه څنګه چې په زندگی کې د هر شي رهنمایي د جناب نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په سیرت طیبه کې موجود ده، دارنګه د کاروبار د رانیولو د خرڅولو د دې تفصیل هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل عمل بیان کړی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مال راغلی دی، تجارت یې کړی دی، کاروبار یې کړی دی، ګټې یې کړی دی، سفرونه یې کړي دي په تجارت پسې، شام ته تللی دی، یمن ته تللی دی، نورو لیرو لیرو علاقو ته تللی دی. لیکن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه دا وه چې د مال سره داسې محبت، داسې تعلق یې نه و چې بس تمامه زندگی د دې دپاره وقف کړې وه او د ځان څخه داسې د دنیا تابع جوړ کړی و چې بغیر د مال بل شی نه پیژندي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعلیمات دا دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي که چیرې د احد غر زما دپاره سونه سي نو زه به زیات سے زیات تر 3 ورځو پورې دا ټول د الله پر نامه باندې صدقه او خیرات کوم. سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم رښتونی شاګرد، رښتونی صحابي او رښتونی ملګری دی، د هغه لوی تاجر دی، د مسلمانانو د ټولۍ څخه په لوی تاجرانو کې دی، لیکن د هغه مقام مرتبه د مال سره د محبت شان داسې و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم اعلان وکړي چې تاسې د الله د رضا دپاره مال پیش کړئ، د یو غزا دپاره، د یو جنگ دپاره، د مسلمانانو د کفارو په مابین کې د مقابلې مال ضرورت دی. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خپل کور ته ولاړی چې څه یې په کور کې موجود و ټولې راجمع کړې راوړي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخ ته کښېږدي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې په کور کې دې څه پرېښول، د ځان دپاره دې څه پرېښول؟ دور ټول د الله او د رسول نوم مې پرېښوی په خپل کور کې. دا د صحابو معامله وه. که مسلمان چې په زړه کې مال ته ځای نه کړي ور او جایز محنت کوي، دغه مسلمان تاجر، دغه مسلمان کاروباري، دغه مسلمان ملازم، دغه مسلمان زراعت کوونکی، کشت کوونکی، کرونده کوونکی، دا ټول مسلمانان چې دي دا د اسلام د تجارت، د ملازمت، د زراعت، د خپل کاروبار، د خپل ګټې سره سره د اسلام داعی هم دی. دا د اسلام هغه عظیمه فریضه هم پوره کوي کومه چې قرآن کریم موږ تاسو ته حکم راکړی دی ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظة الحسنه. ګرانو کتونکو، هر مسلمان چې دی پر خپل ځای باندې ذمه دار دی. کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي بلغ عني ولو آیه. ای مسلمانه، تا چې څه زده کړي دي یا تا چې کومه زندگی اختیار کړې ده په دې زندگی کې لحاظ وساته د دې خبرې چې دغه د اسلام چې کومې ښودنې دي چې ستا زده کړه ده په هغه کې بل مسلمان ته ورسوه، بلکې بل مسلمان نه بل انسان ته ورسوه. تبلیغ په موږ باندې لازم دی، هر مسلمان باندې چې مسلمان به رسول کوي. کم تاجر، کم کاروباري چې په دې اصولو باندې تجارت کوي، دغه تجارت کاروبار دغه ګټه چې دا یوازې د ذات دپاره فایده نه ده، بلکې د دعوت عظیمه فریضه هم ادا کوي، د کوم دپاره چې الله پاک په زرګونو انبیاء کرام راستولی دي، د چش دپاره چې تمام امت علما، صلحا، صحابه کرام، اتقیا،
امامان دا ټولو خپل ځانونه خپله زندگی پیش کړې ده. مسلمان تاجر چې کله تجارت کوي د هغه بیا داسې مثال وي. یو انګریز تاریخدان لیکلی دی، تامس آرنلډ د نوم دی، دا مشهوره مصنف دی. دی وایي چې کله سپین د مسلمانانو د لاس څخه ووتی، پر دې ځای باندې د مسلمانانو په سوونو کلونو باندې حکومت و حکمرانی وه، لیکن د مسلمانانو د بد اعمالو نتیجه یې بولې، د انتظامی خرابۍ نتیجه یې بولې چې دا لوی شارونه لوی ملکونه د مسلمانانو د لاس څخه ووتل، پر دې باندې اهل کفر قبضه وکړه. لیکن د دې په مقابله کې دا مصنف انګریز مصنف وایي هغه د مسلمانانو هغه مجاهدین، هغه بېنامه مجاهدین، هغه تاجران چې هغه خپل کاروبار د شریعت په اصولو په قواعدو کولی، هغه په دغه شپو کې په دغه وخت کې چې دغه دونې لویه سانحه د مسلمانانو ته ورپېښ شوې ده چې تر ننه پورې زموږ تاریخ د دې ګواه دی. بلې خواته مسلمانانو تاجران داسې علاقې دریافت کې، داسې علاقې فتح کړلې او علاقې فتح کړي په توره په جنگ باندې نه دي، بلکې په هغه معاملاتو په هغه شرعي اصولو باندې چې کوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ تاسو ته راښوولي دي. اسلام موږ ته وایي کوم احکام پر هغه عمل کولی، د هغه پر رڼا کې زندگی تیروله. نو هغه مشهور مصنف وایي چې انډونیشیا، سمارټرا، دا علاقې چې دي دا جزایر، دا باندې اسلام په هغو شپو کې پهلاو سلو او خلق جوق در جوق، صفونه در صفونه، جماعتونه در جماعتونه، پورا ملک علاقه په اسلام کې داخله سو. او الحمدلله نن د دنیا د آبادی په لحاظ باندې تر ټولو غټ ملک انډونیشیا دی. تاریخ وګورئ، ثابت ده چې دا صرف او صرف د هغه مسلمانانو په مهنت باندې، د هغه مسلمانانو تاجرانو په صحیح معامله کولو باندې دا خلک متاثر سو او مسلمانان سو. ډاکټر علي غتیت مشهور یو مصنف دی، دی لیکي چې مسلمانان مغربي افریقا چې دا د دې 14 ملکونه مسلمانان دي. تاریخ پر دې ګواه دی. د تاریخ پاڼې که مسلمان وګوري، بل څوک یې وګوري، پر دې باندې هیڅ کله لشکرکشي نه ده سوې. دغه ملکونه ټول مسلمانان سوي دي. دا څنګه د هغه تاجرانو، د هغه مسلمانانو تاجرانو په وجه باندې چې د دې معامله صفا وه، دوی په صحیح طریقه باندې تجارت کولی. د دې دا تجارت سره سره دعوت الی الله هم، دعوت الی الله عظیمه فریضه ده او عظیم منصب دی. دا الله پاک و هغه مسلمان ته هم ورنصیبوي، هغه مسلمان هم حاصلوی سي، هغه مسلمان له هم په لاس ورځي چې کم کاروبار کوي، پیسه ګټي، بل ملک ته ځي، په بل وطن کې د کافر سره د معامله ده، ستا معامله د شریعت په رڼا کې دا ته یوازې د ځان ګټه نه کوي، بلکې د الله رضا په داسې انداز حاصلوي. کم عالم، کم امام چې په مسند باندې د امامت ناست دی، د خطابت ناست دی، خلکو ته دعوت الی الله ورکوي، ستا د عمل دا دعوت الی الله دی. دا یوازې پخواني واقعات نه دي، بلکې په موجوده زمانه کې، په موجوده وخت کې هم داسې دی چې د اسلام خدمت تاجران په داسې انداز کوي سي. یو واقعه د سعودي عرب یو رساله کې راغلی وه چې یو انګریز د امریکې سره رالی، سعودي حکومت راغوښتی و د یو معاملې دپاره، د هغه سره یو تجارتي معامله، یو چې ته به زموږ سره د تجارتي کاروبار کوي. لیکن هغه چې رالی، ریچرډ پیډریسن د نوم دی، دی رالی دلته، دی وایي زه خو راغلی کاروباري ګټې ته وم، لیکن دلته ما هغه عظیمه فایده حاصله کړله چې د هغه مثال په دنیا او په آخرت کې نشته. الحمدلله دی وایي زه مسلمان سوم او زما د اسلام سبب د دې سعودي عرب د انسانانو، خاص کر د تاجرانو، د کاروباریانو، د هغو معامله کول، د هغو چې کم انداز زما سره اختیار کړی دی، زه د دې څخه متاثر سوم او اسلام مې قبول کړي. او هغه بیا په ډیر افسوس باندې وایي چې ای مسلمانانو تاجرانو، ای کاروباریانو، تاسو تجارت کوئ، کاروبار کوئ، لیکن د دې لحاظ مې نه دی کړی، د دې کوشش مې نه دی کړی چې تاسې په خپل دا کاروبار تجارت کې دعوت کار هم وکړي. دی دا وایي چې هر تاجر ته پکار دی چې دی د خپل تجارت کولو، خپل کاروباري د چا سره تعلق ساتلو سره د اسلام د تعلیم او اسلام ته د خلکو د رابللو د دې کوشش هم وساتي. داسې هم نه ده کېدای سي بعضې مسلمانان ورونه
په ذهن سوچ فکر کېدای چې دا خبرې خو اوس موږ نسو کولی. موږ خو د اسلام سره ډېرې لیرې یو. زموږ مال او زموږ تیر سوې زندګي دا ټوله داسې ده چې هغه یا حرام مال دی یا د شک والا مال دی یا موږ په ګناو کې زندگی تیره کړې ده. د اسلام څخه لیرې یو. اوس خو نسو پاکېدی. داسې نه د محترم ورونو ګرانو کتونکو، قرآن کریم کې الله پاک موږ تاسو ته ترغیب راکوي و دې طرف ته چې کومه زندگی تا تیره کړې ده په حلاله کې نه ده، په حرامه کې ده، په ناجایزو باندې ده، د اسلام څخه لیرې یې. د دې څخه که تا اوس توبه ویستله بس دغه ستا دپاره پوره ده. لیس علی الذین آمنوا جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا. قرآن کریم په ډېر بهترین الفاظ موږ تاسو ته دعوت راکوي چې ای مسلمانه پر تا باندې هیڅ ګناه نشته. که دې اوس د توبې اراده وکړله، تا اوس توبه ویستله، د حرام مال نه دې ځان صفا کړي، ناجایز معامله دې پرېښوله، خپل معامله دې صفا کړله او الله پاک و مخته دې په صحیح شرایطو باندې توبه ویستله، بس دا کافي ده. الله پاک په قرآن کریم کې ورته وایي وإني غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. رب ذوالجلال معافي کوونکی دی، توبه قبلونکی دی، بخشش کوونکی دی که هر څومره ګناه وي تا کړي. لا تقنطوا من رحمت الله. ګرانو کتونکو، هر مسلمان چې د ځان سره دا فیصله وکړي، هر تاجر، هر کاروباري، هر ملازم چې زه د نن بعد زما دا فیصله ده چې زه د حرامو ځان بچاوم او حلال خورم او پر حلالو باندې به زندگی تیروم، نو هیڅ مشکله نه ده چې الله پاک د ده تیر سوي څه ګناهونه چې دي دا ټولې وبخشي. ګرانو کتونکو، د نن د خپرونې وخت پر ختمېدو دی. زه غواړم اجازه واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.